بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول زده کوونکي روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تېرو درسونو په دوام باندې نن موږ او تاسې په لیک پوهنه مضمون کې لولو. لیک د اسلام له راتګ څخه مخکې که څه هم په تېرو درسونو کې موږ او تاسې دغه اکثره لیکونه لوستي دي، خو بیا هم هغه برخې چې کومې نوي دي په هغو باندې خبره کوو او له لوستو یا په هغو برخو باندې چې پوهېږو له هغې نه راتېرېږو. نو د اسلامي علماو له نظره چې د انسان له پیدایښت سره سم، یعنې د آدم علیه السلام له پیدایښت سره سم چې څنګه هغه ته ژبه ورکول سوې ده، لکه د قرآن کریم د بقرې سورت په 11 آیات کې الله پاک فرمایلی دي وایي وعلم آدم الاسماء كلها. آدم علیه السلام ته موږ ټول نومونه ور وښودل. نو په ځینو تفسیرونو کې علما په دې باندې خبره کوي چې له دغو نومونو نه یا اسمونو نه مطلب ژبې دي چې ټولې آدم علیه السلام ته ورښودل سوي دي. نو له دغه پیل نه چې کله انسان ته یا آدم علیه السلام ته ژبه ورکول سوې ده، ورسره لیک هم ورکول سوی ده. چې بل نظر دا ده چې وخت په وخت باندې دغه الهي وحی یا احکام چې راتلل نبیانو او رسولانو ته، دا ځینې وخت په لیکلي شکل باندې هم راغلی دي. له اسلام څخه مخکیني لیکونه چې کوم موږ او تاسې اکثره برخې ولوستې هغه تصویري وو، یعنې دغه سومري، مصري یا هیروغلیف او میخي لیکونه د دوی په سر کې چې وو تصویري لیکونه ولاړ وو. وروسته د دوو کې نښې او علامې ور اضافه سوي دي چې موږ او تاسې په تېر درسونو کې په تفصیل سره لوستي دي، او اوس به یې له خیره سره هغه برخې لولو چې کومې له موږ او تاسې ته په هغو درسونو کې نوې یا څه ناڅه نوي دي. لومړی لیک چې د هغه سومري لیک ده، دغه لیک د اوسني عراق په سیمه کې د سومریانو لخوا په تصویري بڼه رامنځته سوی و او وروسته یې ځای نښو نښانو ونیو. یعنې په لومړي سر کې دا تصویرونه وو چې دغه تصویرونه نسي کولی د موږ او تاسې هغه ذهني، عاطفي یا په ټولیز ډول باندې انتزاعي مسایل چې دي هغه بیان کړي. نو ځکه د هغو تصویرونو په څنګ کې نښې نښانې، علامې او سمبولونه ور اضافه سول، او هغه مسایل چې هغه انتزاعي وو، فکري وو، عاطفي وو، د هغو د بیان جوګه سو دغه لیک. بل لیک چې د هغه مصري لیک ده. مصري لیک د هیروګلیف په نوم باندې هم یادېږي. دغه لیک د مصریانو د خپلو ځانګړو لیکنو لپاره رامنځته کړی و یا یې رامنځته سوی و. د مصري لیک د ځینو ډبرلیکونو تاریخ چې د هغه له میلاد نه 3 پیړۍ وړاندې، یعنې 300 کاله وړاندې د حضرت عیسی علیه السلام له پیدایښت نه پخوانۍ زمانې ته رسیږي. دغه راز مصري لیک په زیارتونو، مینارونو او بوتانو باندې حقاقي سوی و. 800 نښې یا تصویرونه یې لرل. نښې او تصویرونو نه ګډ جوړ سوی و، ځکه چې یوازې تصویرونو نسو کولی چې هغه ټول مسایل چې د انسان په فکر کې دي هغه بیان کړي. لومړی له پاس څخه ښکته لور ته لیکل کېده، خو وروسته دی له ښۍ نه چپې خواته ولیکل سو. دغه راز مصري لیک د یونانیانو لخوا په هیروګلیف بلل سوی ده، چې هیرو د سپېڅلي او ګلیف بیا د کیندنې په معنا ده. ولې یونانیانو دغه لیک په هیروګلیف یا سپېڅلي لیک باندې ونوماو؟ ځکه چې دغه لیک په قبرونو، مینارونو او بوتانو باندې حقاقي سوی و. نو مصریانو داسې فکر کاوه یونانیانو چې دا لیک سپېڅلی دی، یا د همدغو کاهنانو لخوا چې دا کارول سوی ده، نو ځکه دوی دې ته د سپېڅلي لیک په نوم شهرت ورکړه یا یې وپېژنده یا یې په همدې نوم باندې ونوماوه. د مصري لیک لومړي تصویرونه د فکري او عاطفي یا انتزاعي مسایلو له بیان نه عاجز و، نو ځکه یې په څنګ کې نښې نښانې او علامې او سمبولونه ور اضافه سوي، چې بیا مصریانو وروسته د تصویرونو تر څنګ نورې علامې هم ور ډېرې کړې چې د دغو انتزاعي مسایلو د بیان قوت په دغه لیک کې پیدا سو. د مصري لیک الفبا ناخپلواک غږونه وو او نښې یې په غږ ښوونکو او معنا ښوونکو باندې ویشتل سوي وو، چې کومې نښې په دې کې وې هغو د غږ نمایندګي کوله، او کوم تصویرونه چې ورکې وو هغو د معنا نمایندګي کوله. مثلا که چیرته به زمری د زمري سر راغلی و یا به د زمري د بدن یوه حصه وه، نو هغه
د معنا نمایندګي کوله، یعنی د قوت یا د زړورتیا او دلاورۍ نمایندګي یې کوله. او غږ که چېرته به د اوبو د څپې په شکل باندې خط کښکودل سوی و یا بښکل سوی و یا د لمر سترګه به وه، نو هغې د رڼا په معنا باندې دلالت کاوه. او بل چې ده هغه میخي لیک ده. میخي لیک هم د سومریانو لخوا رامنځته سوی ده چې 14 نښې یا علامې یې لرلې. میخي لیک سومریانو د خپل تجارت د اسنادو په موخه رامنځته کړي وو چې تر څو د دوی هغه کوم تجارتي قراردادونه چې دي هغه په دغه لیک باندې خوندي کړي، چې د دغه لیک هغه کومې حجابې چې وي هغه به له یو خپلواک او یو بېواک یا یو کانسوننټ او یو واول نه جوړه سوې وي. دغه حجابې چې کومې وي د همدې یو خپلواک او یو بېواک په وسیله ښودل کېدې. له میخي لیک څخه په هغه منشي واکمنۍ کې په پراخه کچه کار اخیستل سوی ده چې دغه لیک د مصري لیک له پیدایښت سره له منځه ځي. کله چې په ایران کې یا د هغه وخت په فارس هېواد کې کومه واکمني د هغه منشي په نوم باندې واکمنه وه، هغوی په خپلو ټولو دفتري چارو کې له همدغه میخي لیک نه کار اخیسته. بل چې د یوناني لیک ده، دا هم له اسلام نه وړاندې خبره ده، حتی له میلاد نه وړاندې خبره ده. یوناني الفبې ډېره پخوانۍ ده چې د یوناني ژبې د لیکنې لپاره کارول کېدله له میلاد څخه وړاندې. دغه لیک 24 نښې لرلې چې له میلاد څخه وړاندې تر ټولو بشپړ الفبې ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې چې تصویرونو نه پاکه وه او یوازې نښې او نښانې یا الف با نه تر یا پورې توري پکې موجود وو چې د همغې یوناني ژبې نمایندګي یې کوله. نو یوازینی لیک همدغه یوناني لیک ده چې دی د خپل وخت بشپړ لیک و. یوناني لیک لومړی د شمېر او حساب لپاره هم کارول کېده چې اوس یې ځینې نښې نښانې یا ځینې توري له کاره غورځېدلي دي او هغه ریاضي ته ننوتي دي او په ریاضیکي مسایلو کې له هغې نه کار اخیستل کېږي. یوناني لیک لومړی له فینیقي څخه اخیستل سوی چې وروسته کوتیک، سیریلیک او لاتین الفبې ترې جوړې سوي دي. د ځینو په اند چې ارمني لیک، ارمنستان، ارمني ژبه د دغې ارمني ژبې دپاره هم چې کومه الفبا جوړه سوې ده د یوناني لیک له مخې مشتق سوې ده یا لاسته راغلې ده. اوس مهال له یوناني الفبې څخه په ریاضیکي او فیزیکي مسایلو کې هم په پراخه اندازه کار اخیستل کېږي، لکه ډلټا او ګاما او دغه قسم باندې نورې علامې چې کومې تاسې په ریاضیکي حساب کې ورسره بلد یې او ګورئ دا د یوناني ژبې له الفبا څخه راخیستل سوي دي یا له همدې لیک څخه راخیستل سوي دي چې اوس ځینې دغه نښې نښانې په یوناني ژبه کې نسته یا په یوناني ژبه کې نه کارول کېږي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. په روانو درسونو کې به انشاءالله ځینې نوي او ځینې هغه لیکونه ولولو چې هغه مو پخوا لوستي دي، خو هغه برخې به پکې لولو چې هغه د موږ او تاسې دپاره نوي وي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې، پاک الله مو مل شه.